تا ویل چې یو غټ جاسوس ته باید خپل نوم او ځای هیڅکله مه ورښیه. د جاسوسۍ اول قانون د راسته لاس د خوراک شی باید په دې نه سي پوه چې د چپه لاس په چایو کې څون دي برادر. مشره ته خو هغه ګرده پرېږده، خو دا اوس ته په ما څه کوې؟ اره بلا پر تا حمله کوله او داسې نو ما هېڅ چیز سره خوش نه داریم. یو مشهوره جاسوس باید داسې تیز وي لکه زرنج. اوس دستي راځم. چیرې ځې؟ دروازه ورخلاصوم، شیدو والا به یې بېله دفاع. څوک یې ته؟ ستا نوم څه دی؟ ستا کار څه دی؟ ته تېرې اوسېږې، ستا د تلیفون شمېره څو ده؟ ارامه شه مشره. وبخښه. څوک یې ته؟ زه خو صاحبه دلیپ کمار یادو یم. دلته ولې راغلی ګبره؟ ګبر نه صاحبه، دلیپ کمار یادو. دا ګبر څوک دی مشره؟ ما دپاره المجرم ګبر دی. په دې کې دې څه څه راوړي دي ګبره؟ شیدې دي صاحبه، شیدې. شیدې؟ په شیدې کو دې څه کټ کړي دي؟ هېڅ مې په کټ کړي صاحبه. څه دې کټ کړي دي؟ او اوبه. په شیدو کې اوبه نه، زهر په ګډ دی. زهر؟ سمه ده څښمه. ښکاري په خپله ښکار شو، د زهرو اصل په افسو یې په پوزه داسې څه نه وکړه. څه در کېږي ګبره؟ عجب به خوند کوي صاحبه. که د یو پنجي سرانه کیک وای نو ټوله نارۍ به مې دلیه کړې وای. دی خو رشاګو خوند پراخي. وځه. چتوره وروره، سبا شیدې دلیه راوړم چې کور ته در نه باسم. ته څنګه خبره چې زه چتور یم؟ هغه زما زوی راته وویله چې چتور ورور ډېر ښه سړی دی، د کوچنیانو په رقم. ځکه دې په مرمۍ ووړه. الوی ځمه ولاړم. ټوله ښه سمې چرګې جوړې سئ. صاحبه نوی مجرم یې ونیول. د هغه سم چرګه جوړه که. چرګه ولې؟ دا د صاحب نوی موټ دی. ژر سه دستي. وای خدایه، څوک یې ته؟ زه تا پېژنم راته وایه څوک یې؟ څوک یم زه؟ نه درته وایم. وای خدایه، اواز یې مشته هغه ته رامعلومېږي. ګوره راته وایه، ګوره ژر ځان راوښیه، که نه نو بیا دې په مرمۍ ولمه. ژر راته وایه، که نه ولمه دې په مرمۍ مې مړ که یا مو په لغتو مړ که؟ نه درته وایم. ګوره زه تا پېژنم، راته وایه څوک یې؟ ته ما پېژنې؟ زه تا پېژنم. ته د ایرانۍ خورما منډکه یې وه؟ دغه نوم ستا مېرمنې پر تا ایښی دی. وای خدایه، د ظالم زلیم په شخصي نوم نه خبر دی. دا خو پرېږده، 15 کاله در مخه تا ته په ولور کې سور ناړک در کړی و، هغه وتړېد په ګرمي کې د لیوني په رقم ګرځې. وای خدایه، تر دې ځای راورسېدې؟ او وای ناړک خو پرېږده، تا چې در ریشې لاندې هغه لوی لنیک چوټه وهلې ده، د هغه په اړه معلومات لرم. چوټه؟ ته زما باره کې ولې دونې معلومات لرې؟ او وای صاحبه زه درته وایم صاحبه اوس یې وپېژنه چې تور سینګ دوه ستوري هوښیار، د غوړېدو، د هوساینې، د طبیعت د سمېدو، د خندا کوم ډول ګولۍ درکړم صاحبه؟ دغه ټوله ګولۍ د تېر وخت شیان و کلکرنې. اوس د پولیسو قومندان آر کې سینا او دغه ګولۍ ته ضرورت نه لري. ما دغه ګولۍ د چا د لاسه خوړلې؟ راته ووایه د چا د لاسه؟ د پولیسو قومندان سینا دا ګولۍ خوړلې. د چتور سینګ دوه ستوري صاحبه. چتور سینګ دوه ستوري د لسو ورځو ورک دی. د هغه د یو نوي چم خبر هم نه دی راغلی.
داسې معلومېږي لکه هغه بېعقل چې خپله بېعقلي احساس کړې ده او خپل کلي ته ولاړې. ښه وایه صاحبه. ستا ټلیفون دی، ټلیفون پورته کړه. ستا ټلیفون دی؟ زما ټلیفون مړ شه. لیني دی صاحبه؟ لیني ټلیفون دی. بل یې قومندان یادو خبرې کوم صاحبه. ویادوه راته ووایه څنګه په کور کې مو خیرات دی؟ مور و پلار کشنیان او ټوله په مزه دي، خو زما ډېر طبیعت خراب دی صاحبه. ستا په طبیعت بیا څه وسوه؟ چتور سنګ صاحبه. چتور سنګ څه وکړل؟ څه نه دي کړي، ټوله ماموریت یې سره راچپه کړي صاحبه. ټول ماموریت یې راچپه کړي. یوه دقیقه ګولۍ راکړه. کومې؟ د خندا. ته یوه دقیقه ودرېږه. اوس راته ووایه چتور سنګ څه وکړه؟ د کیسبر په شکل اول د اورګاډي ځای ته تللی و. د کیسبر په رقم د اورګاډي تم ځای ته ورغلی و. نو بیا د کاډر سره ونه درې شي. د کاډر سره ونه درې شي. خالد وړو برتن یې ولیدی، په دې کې بم دي، خلک یې بیرول صاحبه. ویلې د وړو په برتن کې بم دي، خلک یې بیروله. بیا نور خو لا پرېږده صاحبه، زما و مخته زما په ماموریت کې 2 ساعته راته ناست وو، نوم یې نه راشوی صاحبه. صاحبه زما دماغ پټوېږي، زه لیونی کېږم صاحبه. ته نه لیونی سوی، زه لیونی سومه. داسې معلومېږي چې د ډېره درده زما د بدن په هر کونج کې کشني کشني بمان پټاوېږي. پټ صاحبه ځان کنټرول که دا څه کوې؟ زه چتر سنګ په مرمۍ ولم. په مرمۍ ووله صاحبه. زه به اعدام کړمه. اعدام یې که صاحبه؟ زه به په بدن کې د زهرو پیچکارۍ ورلګمه. ویې لګوه صاحبه، د زهرو پیچکارۍ ور ولګوه. ټیټي صاحبه طبیعت مه خرابوه. صاحبه اوس مې ایله که د اوس چیز که ایله مې که یاره. بل بډ وجنه که صاحبه دا کیسبر په لاس راغی، د یو چا به ستا یې غلا کوله، نو چې کله ما ونیوی د باره ما ته وویله چې دا خپله د په لاس کې راکړه. مشره دغونې غټ بېعقل به نو څوک یې؟ مخ دې راښکاره که ته ما ووینې خوشحاله به نه سې وروره. راویې ګرځوه. مشره ته دی پېژنې؟ زما مطلب دی دی د رنګه کیسه بر معلومېږي. ته خبر یې ستا په خاطر هغه خوارکی سړی څونه په مشکل کې رالی. مشره ته هغه بېعقل هم پېژنې؟ وایي هغه بېعقل نه دی، ما باور پر وکړي. ما نه، هغه سړی پر ده باور وکړي. څه دی بنجه کمه او وایي چې زه بنجه کوم بنجې. یو ګړی د ده سم چرګه جوړه که. د ده څه چرګه جوړه که. چرګه دا د 3مې درجې یو نوی تخلیق دی. وروره په کوچنۍ خوله یو غټه خبره وکړم. یا په غټه خوله کوچنۍ خبره وکړه. پرېښه زما وروره دا د چرګې تخنیک چې دی بیخي ډېر زوړ دی. نن سبا په مارکېټ کې یو نوی شم راغلی دی. و د الوتکې جوړول وړاندې کړم. ویښه راموړه دغه دي صاحب کښېنه. ته کښېنه ته داسې فکر وکړه چې ته په الوتکې کې ناست یې، پښه پر تا بل راواړوه نو داسې وکړه اوس خپل کمربند وتړه، لاس پر تا بل لاس کښېږده و داسې دا د الوتکه په اواز به بوم. الوتکه پورته شوه. یا مشره غضب پېښ شو، هغه وځغستل. زه به در ولیدمه. پر داسو خلکو باید باور ونه کو. ته رښتیا وایې؟ واه څه شي لیکلي دي؟ څه شي لیکلي دي مشره؟ پپو کاشکې ته تعلیم یافته وای او د قومندان شیکي دا نقل دی تا په پټو او تړلو سترګو سره ویلی سوای. په دې کې جهاني صاحب د تښتونې خبرې کړې دي چې تښتول یو سړی نه ټوله ډله یې کوي. رښتیا به عجبه فکر دی. پپو په راتلونکي کې چې څه د تښتونې قضیې راسي موږ به یې د جهاني صاحب د نقلو سره ورحل کړو. وا مشره ښه نظر دې زه به ولیکم. په دې اړه زموږ سره څوک مرکه؟ اوس زموږ ته د کور مخ ته انتظار یو. د وای سنګ د کور مخ ته ولاړ یو. د 500 میلیونو د غلا په تور تر محکمې هغه خپله تورن کړی دی. د دې کال د ګنې حاصل په حکومتي ګودامو کې دی، خو چې د ګنې جوس چیرې جوړېږي په دې اړه څوک نه دي خبر. د وزیر صاحب د مابس وتلو ته بس یو څه وخت پاتې دی، خبر نه یو چې هغه به څنګه یي.
او یې ګنو ټوله شان مې سم ټول که یو شی مې باید پاتې نشي ټوله شان مې در ټول کړه ستا کالي ستا بوټونه ستا دواوې او ستا نور شانم او نو بیا ژاړې ولې او وای خو محبس ته ځمه نن سبا خو باید ټوله وزیران محبس ته ولاړ شي خو ته خو او وای نور هېڅ نه ازما د بخت سور دسمال مه هېروه زه بې له تا ژوند کوای سم خو بې له سره رنګه هېڅکله نه وزیر صاحب ولې تر اوسه د باندې نه درغلی دنیا جانې وزیر صاحب ولې تر اوسه د باندې نه درغلی انتقادونه نه وزیر صاحب د باندې پولیس والا او رسنۍ والا زموږ انتظار کوي موږ باید ولاړ سو او وای ته خو زما مرستیاله په ډېره ښه توګه زما مېرمن پېژنې دا په هره کیسه کې خواشیني او وای شاته ولاړ شي او وای داسې نه اورئ شاته ولاړ شي هغه باید نه و هغه صاحب تاسو ورجانه امبولانس راوغواړئ بلې شهري روغتون څه کیسه ده داسې رډ ولې راته ګورئ تر کړي چرګ مو په خپل ژوند نه دی لیدلی صاحب د باندې خلک دا فکر کوي چې ستا طبیعت ډېر خراب دی زه ورسنۍ ته کومه ناروغي ور وښیم او وای په ویلو څه کېږي یو څه ورته ووایه ورور جانه نن زما خبره ومنه د دې شا ډاکټران وایي چې ته ایډز یې او وایي موږ خو تباه او برباد سولو او وای چپ سکند نو ای سونیا ته مرستیاله رسنۍ ته ورشه څه ورته ووایه ور ویښه د کریم Chatur Singh coming, swing that thing. Drum beats drumming, kiya gaya king. Sitar Singh strumming, now you're gonna meet the Shana Dil Diwana kinda gets a wham bam bam. Pop pop clever, slam dam dam. Hamisha and forever, pump up the jam and you will never say never. So I sing, you sing, we all sing. Chatur Singh, sing, sing. Doing the sing thing. He's the king with the sing thing. Not a puppet on a string thing. So I sing, you sing, we all sing, Chatur sing, sing, sing. Doing the sing thing. He's the king with the sing thing. Not a puppet on a string thing. भैया तुझे है फिकर कि बेवफा है सैया बुलाओ से कर don't worry about भैया cause he's a प्यारा यारा सीधा साधा दिल वाला kind of guy hi hi who's in no hurry so why are you so sorry bye you never have to worry so I sing you sing we all sing Chatur sing 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 doing the sing thing he's the king with the sing thing not a puppet on a swing thing So I sing, you sing, we all sing, Chatur sing, 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 doing the sing thing.
He's a king with the zing thing, not a puppet on a swing thing. Are y'all ready for this? So I sing, you sing, we all sing, chatur sing, 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 doing the same thing. He's the king with the zing thing, not a puppet on a string thing. Sing, sing, doing the same thing. He's the king with the zing thing, not a puppet on a string thing. اوه خورجانې ته ژاړې ولې په کور کې خلاصه وې درته میزونه چوکیانې ټي وي او هر شی خو پراته دي وای هر شی نو بیا ستا اخښې یا اخښې جانې ته موږ یوازې نسې پرېښو هغه مړ سوی نه دی ژوندی دی هغه یو چا غلا کړی دی په کلاب کې تمرین کوئ چې د باندې راووتی نو بدماشانو هغه وتښتوی او لاړه دا څوک دی ستا اخښې خو به نه یې بلې ستړی مه سه سهار دې په خیر سونیا ته څوک خبرې کوې چارلي په اخښه جان به دې ډېر فکر باندې که زما په اخښه جان څه وسوه نو زه تس نه پرېږدمه ټوني سونیا ما وژغوره دوی به ما ووژني ډېر خطرناکه خلک دي اخښه جانې ته خو به ښې بلې ته خو به ژوندی یې خو بې له خوراکه د 6 ساعتو څخه 1 ګیلاس شلومبې رانه جلا کړې چې شي اخښه ګوره ته خو ما پېژنې ته ګرسره کې مه بیرېږه زه خو یمه هر څه به سم کړمه چاپلین ته ټلیفون ورکړه چاپلینه تو خبرو سره وکړه چاپلینه چارلي چې هر څه یې ته څه غواړې وای سینګ وای سینګ و سونیا ناټه مه کوه هیله کوم که نه نو ستا د اخښه جان په مرګ به موږ له خوا بدې سو اصلا موږ غواړو چې د وای سینګ سره یو کوچنۍ لوبه وکړو او په هغه کې ته باید زموږ سره مرسته وکړې ښه غوږ پر ونیسه سونیا د ښار د شفاخانې داخلي څانګه چیرې چې وای سینګ بستر دی ته باید هغه یوازې در بالکاني پر راولي او دا ډېره ساده ده دا څه چټیات دی زما په ویلو به هغه داسې ولې وکړي خامخا بیا کوي سونیا تا یو وخت ځان په هنداره کې لیدلی دی ته څونه ښایسته معلومېږې که چیرې د دې ښایستوالي سره یو دا نسره ساڼۍ واغوندې نو وای سینګ به در بالکني څه در یو غټ منزل به لا راولویږي او که د کولو څه انکار وکړم نو ټوني سونیا ما وژغوره چې دوی هر څه وایي هغه وکړه که نه دوی به ما ووژني ګوره چارلي زما ستا هر شرط قبول دی خو زما په اخښه جان باید هېڅ ونیسي او باید پر وخت ډوډۍ ورکړي او شلومبې هم هوښیارې نجلۍ چا مه کوي سونیا او سونیا په یاد یې لره سره ساڼۍ وبخښئ ستا نوم څه دی سونیا ښایسته نوم ستا د وای سینګ سره څه خپلوي ده زه د هغه مرستیاله یم اوس نو ته زما څه ته راشي هم اخلې زړه خو مې ډېر غواړي خو دا خپل ته تللی سې آیا زه ستا نوم پوښتای سم چتور سینګ زما نوم خو دې نه یېرېږم ولې نه اوس زه تللی سم بیا څه مال سره وینو که مې وخت خراب سو نو ډېر ژر خدای دې وکړي مشره تا ول د انجلۍ نه کړه تلاشي هغه نو مجرم معلومېږي پپو ته په دې خبره څومره باور لرې
ما د هغې سترګو ته وکتل، دونه معصومه سترګو والا نجلۍ مجرمه نسي کېدای. مننه ستا د ډېر خدمت. هپو هیله کوم مشره ستا لاش ته. ये तो मुझे देख ही नहीं रहा। ऐसे क्या देख रहे हो सर? صاحب ته خو ما پیژنې او دا چیک او کاغذات خو زه تا ته په ولاړې درکوی سم، نو هیله کوم ما خپل څنګ ته د کښېنستلو څخه مه منې کوه. او وایي کښېنه سونیا. صاحب تا ما ته داسې رډ ولیکتل؟ ته ښه نه معلومېږم. او وایي ته خو دونې ډېره ښه معلومېږي چې زه بد معلومېږم. मोतियन का कंगना है मोतियन का हार, मोतियन का कंगना है मोतियन का हार, अपनी जवानी है मीना बाजार। मोतियन का कंगना है मोतियन का हार, अपनी जवानी है मीना बाजार। काहे करे इतना सोच विचार, काहे करे इतना सोच विचार, रे जंगल की हिरनी हूँ करने शिकार। कुछ भी न राजा जी रखो उधार, कुछ भी न राजा जी रखो उधार। काहे करे इतना सोच विचार, मैं जंगल की हिरनी हूँ करने शिकार। क्या मोल देगा जो सब कुछ भुला दूं, कि एक पल में तुझको मैं दुनिया दिखा दूं रे। क्या मोल देगा जो सब कुछ भुला दूं, कि एक पल में तुझको मैं दुनिया दिखा दूं। पतली कमर का झटका लगा दूं, कदमों में अपने तुझको गिरा दूं। अपनी सजनिया तू मुझको बना ले, या फिर अकेले तू रतियां गुजार, या फिर अकेले तू रतियां गुजार। काहे करे काहे करे काहे करे काहे करे काहे करे इतना सोच विचार, रे जंगल की हिरनी हूँ कर ले शिकार।
بیریږه مه پپو د جنگ فلم به ګورې بدرګه غلط یې ووایه باډیګارډ زه خبر یم په دې د کرنې د وزیر وایوه سینګ د وژنې په تور د هغه شخصي مرستیاله سونیا ورما نن ونیوله. سونیا د وژنې پر وخت حالته وه خو د وژنې سبب تر اوسه معلوم نه دی. د وای سینګ وژونکې سونیا د چتر سینګ په توقیف کې ده. دا قضیه ډېره اساسه ده. زه بیریږم چې چتر سینګ بیا یو غلطي ونه کړي. خو د چتر سینګ چیرې دی؟ چتر سینګ دوه ستوري ولاړ دی صاحبه. که چیرې ستا پښه زما پر پښه راغلی وای نو زه ستا سره یو څه مهمې خبرې کوم. زه هم ستا سره مهمې خبرې کوم. ما یو څه فکر کوئ. ما هم یو څه فکر کوئ. ما د یو چا په اړه فکر کوئ. ما هم د یو چا په اړه فکر کوئ. او وای ما د سونیا په اړه فکر کوئ. چې شي په دې عمر کې ته د سونیا په اړه فکر کوې صاحبه؟ او وای چپ سه ما هغه رقم فکر نه کوئ. 3 ورځې وروسته په محکمه کې د سونیا حاضري ده او د هغې اورې ورسول ستا مسؤلیت دی. صاحبه سونیا بې ګناه ده، هغه وژونکې نه ده صاحبه. وای که هغه وژونکې ده بې ګناه ده دا فیصله محکمه کوي، خو بې له کومې بې پروایي د هغې ورسول دا ستا مسؤلیت دی. دا مسؤلیت به زه ټوله ژوند سر ته ورسوم صاحبه. او وای چپ سه او ووځه د دې ځایه. څنګه د باندې وځي صاحبه. صاحبه دا کاغذات عسکره ته وایې د چا سره لیدل غواړې؟ یا سره زه د هغې وکیل یم. ورشه مننه. څنګه یې سونیا ته؟ ته څوک یې؟ زما نوم ټوني دی او زه وکیل نه یم. زه چارلي راواستوم. دا تاسې اوس زه چیرې ښکېل کړم؟ چیرې زه خبره وه چې تاسې وای سینګ مړ کوئ نو ما د دې کار دپاره هېڅکله ونه ویل. ارام اوسه سونیا، چارلي ستا د کاره ډېر خوشحاله دی. یوازې چپ سه. تاسې چې څه غوښتل ما هغه وکړل. چیرې دي زما اخښي؟ تر اوسه کار نه دی ختم سوی. چارلي غواړي چې ته سوت افریقا ته ولاړه سې. سبت افریقا؟ لیونیان سوي یاست تاسې. خبرو ته مې پرېږده. موږ ته هلته د رخصتۍ دپاره ناسته وو. هغه داسې دی چې وای سینګ د 500 میلیونو غمیان په سوت افریقا کې د یو غټ بدماش ګلفام سره ایښي دي. دوی دواړه په جرم کې شریکان دي سره. موږ غواړو چې تا غمیان زموږ دپاره راوړې. زه به داسې ولیکم هغه داسې دی چې د هندوستان په داسې محبسو کې تر کار کولو او ډوډۍ پخولو سوت افریقا ښه ده چې هلته یو نوی ژوند پیل کړي. او ما به د دې ځای باسي څوک؟ چتر سینګ هغه به په خپله تا د دې ځای وباسي. بیا به دې سوت افریقا ته زه بوځم. د داسې وخت انتظار کوم. ښه وخت مشره نن موږ دنیا ته 3 درجه ورکوو او ستا په سترګو کې وشکې خندا یې باید مشره خندا. اوی زه هغې معصوم نجلۍ ته 3 درجه څنګه ورکم؟ ورکوې به صاحبه ورکوې به. ته یو پولیس قمندان او ته به خپل مسؤلیت ورسره کوې. چې هر کار کوې نیکې په احتیاط وه. سونیا راغله مشره راغله زه ولاړم. زه به هغې ته په څه نامه وایم؟ سونیا جانې یا سونو؟ ستا زما د کوچنیوالي نوم څنګه زده دی؟ د یو مشهوره جاسوس د هغه کار وي. د مشهوره جاسوس دا هم کار چې ما ته 3 درجه راکړي؟ نو واخله دا لرګی ومې وه په دغه ومې وه. چتر سینګ جانه یوازې یو وارې زما په سترګو کې وګوره. ایا زه ګناهکاره یم؟ ته په ما خپلې سترګې مه وینه هیله کوم. چتر سینګ جانه هیله کوم زه بې ګناه یم. ته د دې ځایه ولاړه سه کنې نو څه ته ما ته 3 درجه راکوې او وژنې مې؟ تا داسې فکر څنګه وکړه چې زه به تا ووم؟ عسکره دا راځه بوځه هیله کوم. سمه ده زه په خپله ځمه. خو یوازې ته وې چې ما باور پر درلودی.
او تم د نور پر رقم سي ته کېدای شي نو ما وبخښه سونی کار څه دی سونیا به د مابا سره ایله کوي لاړ شه لیونی څه وایې ها د وای وای سینګ د وژلو تور دی پر هغې زما به وظیفه د لاسه ولاړه سي که دې وظیفه ولاړه نو موږ ته راسه هغه سیم ستا وظیفه نه ځي دا کار ته کوې نه په کوو یې په چا په چتر سینګ دا سیمه یو دم خوندي ده هېڅ ستونزه نشته وای واوره اوی هلته نه دلته یې واوره یو مهم خبر مې راوړی دی هغه نجلۍ سونیا د وای وای سینګ وژونکې نه ده ما هم د هغه فکر کوئ چې هغه وژونکې نشي کېدی هغه د جاسوسۍ په اړه چې نوی کتاب راغلی دی هغه دې ویلی دی که یا اصلي وژونکی څوک نه مې دې ویلی او یو څه بیا ورځ در مخ راغلی دی هلته ښکاره لیکلي دي چې کېږي هغه نه لیدل کېږي او چې لیدل کېږي هغه مخته نه راځي کومندان شکي ته ډېر ښه د اصلي وژونکي د نیولو یوه لاره ده په مابس کې بندي مجرم د مابسه وتښتوه او بیا په هغه پسې شه واه د مابس نه چې وتښتېږي هغه خامخا یو ځای ځي او په هغه ځای کې به اصلي وژونکی آیا زه غلط وایم کومندان شکي غلطېدای نه سي خو دا خبره هغه چې تور سینګ ته مه کوه ولې کنې هغه به پرمختګ وکړي د چې تور سینګ 2 ستوري سه به 3 ستوري سي ښه زر ځه چې کور ته ولاړ سو در کوچني لا کوچنی اواز اوري چې تور سینګ د درو ستورو کېدو ولاسه ما هېڅوک نسي راګرځولی صاحب موږ به مړو سو موږ څه به دا دریشي واخلي صاحبه صاحب زما یوه مېرمنه 2 کوچنیان دي پر ما رحم وکړه صاحبه صاحب زما خو 2 مېرمنې یو کوچنی دی زه شرمېږم چې زه ستاسو په شعبه کې کار کوم او وای مشر وای چې تاسو به په ګردو باندې سونیا د دې ځایه تښتوئ پپو دوی ته پلان ور وښیه ښه دی مشره دا د نړۍ نقشه ده په کوم کې چې دغه سیمې ته هندوستان وایي د نړۍ په نقشه کې زموږ مابس نشته پپو دا خو عملیات یا وه د سنټا کروزه در اندېرې ولاړو دا د نړۍ نقشه بیا د کومه ځای رالی هېڅ پروا نه لري نو واورئ صاحب زما عملیات دا دي چې تاسو په سونیا وتښتوئ زه به په هغې پسې سم او په پسې کېدو در اصلي وژونکي پورې به ورسېږم بیا به زه د هغه سره بوکسین وکړم کراټه به ورسره وکړم د هغه سترګې به راوکاږم د هغه به مغزه ورکښېکاږم واپس ته بیا ودننه کړم سونیا به بې ګناه وښیم دا پلان چا جوړ کړی دی صاحب یوازینی مشر چې تر سینګ 2 ستوري والا او نور واورئ دوی ټوله چیرې ولاړل مشره چې ستا د پلان دا واورېدل ټوله چې په پښو کې در پرېوتل د سونیا د تښتولو تیارې ونیسه اغلې دا ستا خواړه دي دلته یې کښېږده ته خواړه وخوره او واوره ته ماته یو کڅوړه نسواره راوړه یاره بله اوی بله اوی نه اورم اواز دې نه راځي یو کار کوم زه د باندې ځم خبرې دې سره کوم سمه ده ته یې دا خواړه وخوره اوی بله اوی اوس دا دې اورم و ښه دا روانه ده بیده څه څه ارامه روان ده ته مه ګوره ښه دی درځه چې د دې ځای څخه ولاړ شو درځه
دې هېر دي چې شي په هغه کتاب کې څه ویلي وه نجلۍ نو وتښتوئ په هغې باندې باید پسې سو هو زما ير و څه شي دا اوس ته څه وایې سمه ده د هوایي میدانه یې زنګ راوالی و سونیا د نن ماپښین په الوتکه کې ساوت افریقا ته ولاړله صاحبه زه پوهېږم دا ټوله زما غلطي ده غلطي دا غلطي نه ده چې تر څنګه جرم دی ما در نن پورې ته یوازې یو بېعقل سړی بللی مګر ته خو د هېواد دپاره خطر یې د قانون په نظر د مجرمو سره مرسته کول هم جرم دی ته پوهېږې په دې صاحبه ما ته یو بل چانس راکړه هیله کوم چانس او زه ګوره قانون چې هره سزا غواړي تا چې درکوای سي خو که چیرې زه قاضي وای نو ما تا ته د اعدام سزا درکوله ډېر نازېدلې په دې دوو ستورو د نن څخه وروسته به ته چترسنګ دوه ستوري نه خو چترسنګ بې ستورو به یې صاحب هیله کوم یو چانس راکړه یو چانس راکړه یو چانس دا رقم په ژړا ژړا چترسنګ زما طبیعت مه راخرابوه نن په محکمه کې ستا حاضري ده او زه په دې اړه بیخي ډېر خوشحاله یم صاحب هیله کوم ځان پوه چې ځان پوه کوم چترسنګ دا اوس څه کیسه ده ستړي مه سئ د وزیر صاحب د مرګ په اورېدو ډېر خواشینی سوم خو د هغه د چوکۍ او د وظیفې د اخیستلو په خاطر تا ته ډېره مبارکي وایم ووایه زه ستاسو دپاره څه کولی سم زما د خاوند د وژونکي معلومات وسو تر اوسه خو نه دي معلوم سوی خو اوس که زه ما خپله واخیستل اوس خامخا معلومیږي اغلې زه تا ته یو خبره کوم اغلې نه غواړي چې ستا سره خبرې وکړي کلکرني صاحبه هیله کوم د چترسنګ د دا ځای وباسه دی پرېږده چې ووایې ته څه ویل غواړې اغلې زه پوهېږم چې زما د غلطۍ د سبب هر څه وسوه خو ما ته یو چانس راکړه دا زما دپاره یوازې قضیه نه زما د دوو ستورو او د دریشي عزت دی اغلې نه غواړي چې تا ته چانس درکړي دغسې ده اوه زما زړه وایي چې دی رښتیا وایي دا ته څه وایې اغلې یو غړی ما فیصله وکړل زه د داخله وزیر سره خبرې کوم او چترسنګ ته خاصه وظیفه ورسپارم ته دی چمتو که و سبت افریقا ته د تلو دپاره ساوت افریقا چترسنګ روان دی اوی پپو ته ته دلته څنګه راغلې چیرې چې مشر ورې کشر ستا سره په تیاره کې وم زما په تیاره کې ته ما ونه لیدې زه د تجارت په خونه کې وم او ته زه ما تیاره چلوله مشره تا تیاره چلول عجبه دي چلوله مشره دغسې دي چلوله وکې دغسې چې قرار چول مشره په ژوند کې زما لومړی سفر و د لومړي ځل دپاره په تیاره کې او د هغې تیارې چلوونکی تاسو چلوونکی نه رسېله پیلوټ پیلوټ مننه صاحب پروا نه کوي پپو او وی لیونی په خدای کې رامچ کې او وی یاره ژوندی دی ژوندی مشره ستا پاسپورټ د دې پرته تا نه پرېږدي زه خبر یم په دې داسې دي چې راغلی یې تشولو ته ناست یې راځه موږ باید دا ځای پرېږدو او چترسنګ زموږ په هوټل کې دی ارام اوسه سونیا د هغه بېعقل څه به موږ ته څه خطر راپېښ سي هغه سیمه هغه ستا لیونی دی ته څه ویل غواړې د هغه چې د هغه څه د تېښتې پر ځای هغه په غېږ کې ونیسه چترسنګ به موږ ګل پام ته د رسېدو پرې کومک وکړي خو هغه به داسې ولې کوي
ځکه چې هغه لیونی په دې باور دی چې ته بې ګناه یې. دا خو رښتیا دي، زه ښکېل سوې یم. څه ستلاسه زه د هندوستانه دلته راوتښتېدم. خو اوس دنیا ته دا مه هېروه چې ته د هر څه د خپل حق شي دپاره کوې. په مجبورۍ کې خدای خبر چې تاسو په ما څه وکړل. د بې ګناه انسان په استعمالولو سره شرمېږم زه. ومې نیولې؟ مشر ته چیرې ځې؟ رزله زه اوس سودا کولو ته ځم. سودا؟ ته دلته قضیاله یې که د سودا دپاره راغلی صاحبه؟ زه سودا د خپل ځان دپاره نه، د هېواد دپاره کوم. نوی عملیات، نوی موټ او یوه خبره، زما او ستا په منځ کې به یو شفر یې. زه به 3 وارې دروازه وټکوم او وبه وایم انا مړه سوه، او هغه چې واورې ته به 2 وارې دروازه ټکوې او وایه به شخه ملا کړه او بیا به دروازه خلاصوې. یاد یې ساته. صحیح سو مشره. د شادۍ ځې؟ دروازه دې ولې خلاصه کړه؟ په 3 ثانیې کې نو بل څوک کېدای شي په 3 ثانیې کې غټ غټ کارونه کېدای شي. مشره بیا به داسې غلطي نه کوه بس. ډېر ښه. د بیرې هېڅ خبره نه ده، دا سیمه خوندي ده. کېد د کپړې کېد د بیټوې کېد. ته بیا راغلې؟ بېځانه زه بیا کله ولاړې چې بیا راغلم. دلته زما دوکان دی، ګنجۍ ته وچې پتلان او داسې ډول هېڅ شی زما په دوکان کې شته. درځه ستا دوکان ته ورسو. بېځانه دوکان ولته ده، دلته دی. دا دوکان دی؟ دوکان دا وګوره بوټونه، دا بیا پتلون، دا وګوره لباس. د کوم ډول غواړې؟ ګنجۍ غواړې؟ هېڅ ومه غواړې. یو 100 متره ګنجۍ ته باید راوړې. بېځانه بیا واخلې، دا به څه لکه شهزاده 2 ورځې چای یخ اوبه کوک بېرېده یې هېڅ خبره نه ده. ته لیونی یې؟ ورځې دا خو ګڼې خلک وایي، خو دا د زه نه به نه به. چټیا بېځانه زما په دوکان کې څه شي نشته. تېر کال یې راویستې، په دې کال کې مې نه کړي. که نه به نه په دا ټوله چاندني تباشیر کې پوښتنه وکړه. دا د چاندني تباشیر نه، دا کیپ ټاون دی. چاندني تباشیر دی. کومه دی؟ ویل د وګوره چاندني، دا د وګوره تباشیر، د چاندني تباشیر. ته ښه وایې؟ وکړه یا پرېږده تلو ته. وځه ورځانه یو شی زما د دوکان د سغناکي یې. ګوره ته کور ته ولاړ شه، زه و ارام ته ډېر ضرورت لرم. دوکان د کپړو دوکان، د بیټوې دوکان. سمدم لیونی دی. وبخشي صاحبه. اوه لعنت. دا پر ما نه دی سم. صاحبه کشکې دا خبره ما تا ته در مخه کړې وای. دا د ماشومانو دپاره دي، د کوچنیانو کالي دلته پیدا کیږي. نو دا غاټو دا چیرې دي؟ هلته. دا را تیار که. ټول غواړې صاحبه؟ 4 په یوه کې. وبخشي. په دې رش کې زه د یوازیتوب احساس کوم. آیا زه ستا په میز کښېنستلی شم؟ هیله کوم. دا اوس ته څنګه خبرې کوې؟ څنګه خبرې کوم زه؟ یا هیله کوم کښېنئ. نه ته ولې دلته نه کښېنې؟ میز ستا دی. نو ستا نوم څه دی؟ باید جوړه کړم. څه؟ باید درته ووایم. جیمز ښه نوم دی. او تخلص؟ ارماني. او ایټالوی یې؟ هغه خو هندي ته ډېره ښه وایه. خبره داسې ده چې زه نیم ایټالوی یم او نیم هندوستانی یم، لکه څنګه چې زما انا او ماما اکا مې توراني دی او زه ارماني یم. نیم ایټالوی یې؟ ډېره ښه قبیله دي ده.
آیا زه ستا په اړه پوښتای سم؟ ولې نه؟ زما نوم سونیا دی او زه یوه وژونکې یم. په ما د هندوستان د کرنې وزیر د وای وای سنګ د مړینې تور دی چې ما کړی نه دی. بس نور راته ووایه، نور راته ووایه. پوهېږې دا وای وای سنګ چې دی ډېر خراب وزیر و. هغه د 500 میلیونو غمیان د دې ځای مشهوره بدماش ګلو ګلپان ته ورکړي دي. د هغه ګورو ګلپان دی چې دی وژلی دی. زه غواړم چې ګورو ګلپان بدنامه کړم او د دې کار دپاره زما یو ډېر ښه کشفوونکی په کار دی. زه په دې ښار کې نوی یم. ته یو څوک پېژنې؟ زه په رخصتي یم. زه خپله د جرمني ډېر غټ جنایي یم. ستا ادب د ایټالیا و؟ امسایه یې واده دی. و زما غلطي وه، وبخښئ. هغسې څه ایټالویانو یوازې دوه شیان خوښتیا وه. یو ښه کالي د تا د سر څخه نیولې تر پښو پورې اغوستی دی، او دوهم ښه شراب. نو زه بې راغواړم ستا دپاره. ستا خوښتیا وه خدمتګاره. شپاک شراب هیله کوم ترې یې ښایسته کالي ستا یې هم نوشي جان ایټالوي شراب هېڅ ښه 415 इश्क़ जाम पी लिया दिल दर 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 नाम कर दिया इश्क़ जाम पी लिया दिल दर 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 नाम कर दिया अब जो भी रब्बा दे दे तू इनाम वे लिख दी जिंदड़ी जिंदड़ी तेरे नाम वे मर जावागा मैं तो मिट जावागा मैं तो हो जावागा हुण फना जीना बदर नाल सोहणी है मरना बदर नाल सोहणी है करना मदन प्यार सोहणी है करना मैं प्यार सोहणी है जीना बदर नाल सोहणी है मरना बदर नाल सोहणी है करना मदन प्यार सोहणी है करना मैं प्यार सोहणी है I wanna be with you night and day हाँ तू मेरी है सोनी I wanna be with you night and day तेरे जैसी और कोई न होनी I wanna be with you every day आशिक like you baby हाँ मैं भी पसंद करती हूँ तेरे इश्क में मैं हूँ crazy हुड़ अब मैं की करा मर जावागा मैं तो मिट जावागा मैं तो हो जावागा हुड़ फना जीना बदर नाल सोहणी है मरना बदर नाल सोहणी है करना बदर प्यार सोहणी है करना मैं प्यार सोहणी है जीना बदर नाल सोहणी है मरना बदर नाल सोहणी है करना बदर प्यार सोहणी है करना मैं प्यार सोहणी है Oh my, you want me everything, you make me wanna sex wanna pick you in my Lamborghini, can't enjoy your break in me, I attack when I think to lose a girl like you killer she even hotter than the most killer Pump it up pump it up pump it up canibango pump it up pump it up pump it up canibango अरे देख कर तेरी अदा I wanna try to be your man like that अरे देख कर तेरी अदा I wanna try to be your man तुझ पर ये दिल दीवाना क्यों है My baby baby do you understand जी ले इश्क में तू भी जी ले तेरी हुई मैं दीवानी हुड़ अब मैं की करा मर जावागा मैं तो मिट जावागा मैं तो हो जावागा हुड़ फना जीना मदर नाल सोहणी है मरना मदर नाल सोहणी है करना मदर प्यार सोहणी है करना मैं प्यार सोहणी है जीना मदर नाल सोहणी है मरना मदर नाल सोहणी है करना मदर प्यार सोहणी है करना मैं प्यार सोहणी है इश्क का जाम पी लिया दिल तेरे 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 नाम कर दिया अब जो भी रब्बा दे दे
मदर नाल सोनिए करना मदन प्यार सोनिए करना मैं प्यार सोनिए जीना मदर नाल सोनिए मरना मदर नाल सोनिए करना मदन प्यार सोनिए करना मैं प्यार सोनिए په یوه افغانۍ اوس 10 لکه وګټئ ټوله شپه چې شراب وڅښل اوس ما په موټر کې د سرې غرمې بېدۍ وپیدلې راکښېنستې زه چیرې یم سهار په خیر ته څوک یې او وایي زه دې یو شوم چتور سینګه وروره زه له لږ ناکالني یم د ټکسي موټروان چتور سنگ نه جیمز ارمانی جیمز ارمانی تو ما جبه که زه چې د لندن سره له لیک ورېدم شپږ میاشتې وخت یې ونیوی او ته بیا په 2 ورځې کې د چتور سنګ سره فعلال ارماني جوړ شوې جیمز ارمانی زه دلته څنګه راغلم د نشې په حالت کې د سړک پر منځ پروت وې او راپورته مې کړې تا راپورته ولې نه کړم دوه سببه وه یو چې څوک مې دې زه نه راکښېنوم ډېر غلط کار دی مال ارام قرار مې دی چې دښمن هم نظر باندې ونه کړي پوهېږې ګوره از ما سره افغانۍ کړي سبا را سواخه بالابود راکړې ما په اکاونټ کې جمع کړه او وایي زوم څونه بیا کړی یم تر اوسه دې راکړي لا نه چې زوم که بالابود وې چتور څنګه جیمز ارمانی خدای ته دسه واخم دسه ولاړم ځه چې ځو ودرېږئ چا سره لیدل غواړئ ولې درته ووایم ځئ بلته ولاړ سئ په دغه قضیه کې موږ باید د ګروګل پام سره ووینو د ګروګل پام وخت ختم سو د دا ځای نوی بدماش دی بدماش چونوا چونوا سپیدی دی وبې ګورو خواند مشره دوی ستا سره لیدل غواړي قتل تښتونه مخادره مواد سمندري غله دلته هر شی په لاس راځي کار دې څه دی او نوم څه دی ستا زه چتور سنگ 2 ستوري جیمز ارمانی په خدای که ما ویلی زما غلطي ده پروا نه کوي جیمز ارمانی ایټالوی یم ته چینایي څه یا زه پنجاب یم خو دا زما زړه چې دی دا چینایي دی هغه داسې کیسه وه چې د نن څه 15 کاله تر مخه چې کله د هندوستان او پاکستان د کرکټ اخري بازي شروع وه د بازۍ په کتلو سره زما زړه ودرېدی د نوي زړه دپاره ما سره یوازې 2000 روپۍ وې په ټوله دنیا کې په 2000 روپۍ زړه د چین ما سوا بل ځای نه پیدا کېدی په دې خاطر مې هغه زړه بسته د چین جوړ کار مو ووایاست زه ستا د مشر د ګروګل پام سره کار دغه نوم مه اخله رزیل د احمق زوی د نمکارامه زوی 10 کاله زه د هغه رزیل رستا لاس وم او په ډېر راستۍ مې کار ورسره کوئ هغه رزیل نه وه راته ویلي چې پیسې چیرې دي او بیا یوه ورځ یو دمه غټه کار وکړئ د هغه یاداشت ولاړئ موږ ټولې په ګران پرېږدولو یوه افغانۍ مې راټوله کړه او دا کور مې په جوړ کړئ ته نه شرمېږې چې د هغه ګټل یې خورې یا د هغه نه د دې ځای و پیسو ته افغانۍ وایي افغانۍ و کار راته ووایاست دا زه ګروګل پام ته وایم داسې معلومېږي لکه د ده چې د هغه سره پخوانۍ خپل وي داسې نه چې دوی هم دلته په غمیانو پسې راغلي تاسې نه پرېږدم زه لاسونه پورته کړه د سګرېټ کوتۍ ده ودئ شاته که ده بیا کوئ هلته وګورئ Get the beer vessel. Let's have them. Get the beer, get. دی خو غلی ونی دی دکان ټکسي خو دا چې موا به څه به کوو دی پر خپل حالات پرېږده دی به خپله پوسي تاوان اورېدل د ده زړه جوړ د چاینا دی مشره
تا دې ولې پرېښول چې ولاړ سي؟ ما دوی په کاسه پرېښوله په دې خاطر چې زه د دوی په بازۍ پوه سم. جک بلې پر دوی او پر ګورو ګل پام کوه. سمه ده مشره. چې څنګه د یو چا موکې ما په خبر که. سمه ده مشره. وده ډېر غټ مرچاک دی. په څو دی؟ په 20 روپۍ. په 20 روپۍ؟ په ناسک خو په 12 روپۍ دی. او چیرې ځې یاره؟ بیرته یې وړلمه. ولې؟ ته په ناسک کې رانیسه. اوی لیونی سوی څه؟ ښه پروا نه کوي. سمه ده تا ته ټلیفون روان دی. ستا ټلیفون دی صاحبه؟ بل یا سینا؟ و راجکمار سینا یم. ته څوک خبرې کوې؟ بیا د دفتر ورغلې. بلې یا صاحبه نیم ساعت د مخه مارکیټ ته راغلی وم صاحبه. ته څوک خبرې کوې؟ لکه چې موټر چلکه. یا صاحبه ما ستا سودا دپاره راغلی وم. هغه ته څوک خبرې کوې؟ سبا ساعت پر 9 بجې دفتر ته راځه. اوس خامخا ځمه. هغسې ته څوک خبرې کوې؟ په پنتر. د پنتر زو د سپي د زوی په مرګ به دې ووژنم. تا څنګه دونه غیرت وکړي چې ما ته سینا ووایه؟ نو خو چې نوم دې سینا دی نو زه تا ته بچن دا ووایم. بچن څوک دی؟ ابشک بچن صاحبه. ابشک د مشر پیسې خلاص وې. سبا سهار په اکاونټ کې $15,000 ورجمع کوي. خو چېرې راته مې در واستولې؟ خامخا خرڅېږي په ایشلو په دغه شیانو باندې. هغه چې تر څنګ به زه په مرمۍ وولمه اعدام به یې کړمه او د زارو پیشکارۍ به ور ولګوم. سینا زما د مشر په باره کې به دغسې خبرې نه کوې. کنې نو ورته به وبربه تر سبا سهاره باید پیسې راورسېږي. باید ور ورسو. او زما څه شي جوړ کړی دي؟ ګاډیوان زه نه یم ګاډیوان. خندا ګولۍ او زه ګاډیوان یم کلکرني. موږ ځو ساوت افریقا ته. ساوت افریقا ته صاحبه. سمه ده اعلان مې کړه. دا اوس څه چیز کوې؟ د 22 څخه لوړ 41 ځان دې کنټرول که صاحبه. زما خدایه اوس خو زه باید په کوما کې وای. زه دا چترسنګ پرېږدم نه. صاحبه ستا بیا زما سره کومه دښمني ده؟ ولې څه وسوه؟ صاحبه د 11 ساعتو سفر وروسته موږ دلته راورسېدلو او د تېرو 2 ساعتو راهیسې مې پر دغه سړکانو ګرځې. زه بلا نه در سره ځم. کلکرني د پښو تګ شدیده صحت دپاره ولې په دې نه پوهېږې ته؟ صاحبه موږ دلته د چیش دپاره راغلي یو. د نیولو دپاره که داسې کرار روان وو ولاکه 2.5 کاله نور ونیسو. او زما خدای په 2.5 کاله کې خو به زه تقاوت ځم. سمه ده راوغواړه ټکسي راوغواړه. د موټره ولې راته شوې وروره؟ او داسې رډ ولې ګورې؟ هندوستانی یې؟ و تم د رنګ هندوستانی معلومېږې؟ په مینه را سره ووینه هندوستانیان یو. مینه پسې لکه وا زړه مې سوځي. څه شي؟ زړه مې سوځي. زړه یې سوځي. اوس پیسې اول غواړم بیا مو پیدلې. پیسې د مخه غواړې ولې دی نو تا ته د رنګ غل معلومېږي؟ او د رنګ غل او لچک نه معلومېدي. او وایي د چا خبرې کوې یاره؟ او اوس دلته راغلی دی احمق رزیل بې عقل چترسنګ نومېږي. باسوري ته هغه پېژنې؟ او وایي د هغه د نیولو لپاره خو راغلی یم. هغه څه کړي دي؟ څه کړي دي؟ هغه چې دلته راغلی دی خپل سکونو منظرې کې زما سره یې راولی دی او نوم یې لا اړولی دی. جیمز ارماني. کمال ماري. جیمز ارماني په مرمۍ به دې وولمه اعدام به دې کړمه او د زارو پیشکارۍ به در ولګومه. صاحبه دا فشار ته خو دې پام وکړه. نور خو و جیمز ارماني ته ما وروله. صاحبه چترسنګ. چترسنګ مې وروله. صاحبه په دغه غټ ښار کې به موږ هغه څنګه پیدا کړو؟ زه ستا په خواشینۍ پوهېږم سونیا جانې. ته کولی سې چې زما پر اوږه د زړه د اخلاصه وژاړې. خو ما ته ژړا نه راځي. نو بیدېدای سې. خو ما ته خوب هم نه راځي. د خپل زړه خبره ولې راسه پټوې؟ ترسنګ جانه زما مطلب دی جیمز ارماني جانه. یو وارې ته غلطه شوه. ګورو ګلپام ډېرېږه مه سونیا جانې زه ستا در شا ولاړ یم. د پښتونخوا د 2020 د اورګاډي مسافر ته دا غوښتنه ده چې هغه په څلورم تمځای څخه وغورځېږي. پس دا اواز غواړي اول تمځای ته ولاړ شي. لیونی دی؟ ډیګ ډوګ ټول مسافر همدغه پیلن کې خو هغه دا ده چې زه نه بدمه. ډیګ ډوګ سپیټو ژر د پښتونخوا په اورګاډي کې کښېنه که زه به ولاړم. دا د پښتون کوټ نه کیپټون دی. پښتون کوټ دی. کومه دی؟ هغه د پښتون همدا دی کوټ. پښتون کوټ دی ښه وایي. دی ښه نه وایي. ګوره هره ورځ دی نوی موټ کاروي. نن د ده موټ دی د ځانه اورګاډی جوړول. پرې بندي که او اورګاډي ته وخېږه کنې ټوله ورځ به شپېلکان وي. سپیټو ډېرې خبرې کول پرېږده. اورګاډی به لاره بدېږي.
دوی موږ ته ورور وایي پروا نه لري دا مجازو دپاره ورور خو لا څه د ځانه پلار جوړولو ته لا ماته یم مسافرو تی خو بیدار وسته ویلي کښېناسته هېڅ خبره نه ده یو بل مسافر درته چارلي ګورو ګلپام وتښتوئ چې کله هغو ګورو ګلپام تښتوئ نو تا څه شي کوله مشره تا خو ما ته ویل یوازې پام پر کوه ما پام پر کوئ او راغلم تا ته مې وویل راوستی دې ولې نه ولې ده وتښتوئ ده وتښتوئ چا ده وتښتوئ زه خو به ستاسو مزاحمت نه یم اوی چپ او دا زما وشا دې ولې راته کوله دا نو اوس د کرایې هوټل دی چې ته راسې ولاړ سې راسې ولاړ سې راسې ولاړ سې او ته ما ولې ګرد عمر دغونه کوچنی سې مالې زه د دې ځای ډان یم څوک یم ډون 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 وجې چې دلته توریان هم ماته ډون وایي او زه جاسوس یم صاحبه ښه د کار خبرې به وکړو د ګورو ګلپان د یاداش انتظار ته هم کوې او زه هم ته هم په غمیانو پسې راغلی وه چې الماس لاس ته راسې موږ دوه بیا نیمۍ نیمۍ کړو یو امیل تجني جوړ که او یو به زه یا امیل زما انګوشترۍ ستا 28 فیصده وسوه د ګورو ګلپان یاداش د دې کوټۍ څخه تللی و او په دغه کوټۍ کې به بیرته راځي زما د عملیات دپاره دا کوټۍ په کار ده خوند پر خوندونه चौक से सवारी निकली देखो गुल्लू गुलफाम की फरारी निकली देखो किसका है पान सुपारी किसकी देखो भाई की शान से तैयारी निकली देखो एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक तमाशे माशे 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 देख तमाशे 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 Watch the ride. You can run but you can hide. What's the secret you decide? हीरे की है हाइड. बोलो बोलो कौन है? किधर का ये डॉन है? उसके मुंह पे एक ही बात. Evening to the morning. Ice diamonds bling bling. Gotta have it, just can't stop. Money money ching ching. Gotta have it, just can't stop. Man you better talk talk. भेजे पे तेरे hello. जल्दी जल्दी बोल बे. वक्त बीता जाए ठीक talk. वसूली है किसकी सुपारी है भाई की आज तो पूरी तैयारी है सबकी जुबान पे भाई का नेम है जलवा है गुल्लू का फेम है करता है आपको सलाम हर कोई देखो अरे गुल्लू करता है आपको सलाम हर कोई देखो फेमस है गुल्लू गुलफाम हर कहीं देखो एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक तमाशे माशे 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 देख तमाशे 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 सरता झूलता आपके पास तो कभी कोहिनूर था भेजे बेजोर दो दिमाग को खो जाओ जरा
भेजे पे जोर तो दिमाग को खुजाओ जरा, कहाँ है हीरा मेरे भाई ये बताओ जरा। एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक तमाशे माशे 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 माशे, देख तमाशे देख तमाशे, देख तमाशे देख तमाशे, देख तमाशे देख तमाशे, देख तमाशे देख तमाशे। راته وایي نه چې غمیان چیرې دي؟ دا دې څه وکړل؟ چاته چې غمیان ور معلوم وه هغه دې مړ کړئ. ګورو خو مړ څو، اوس به سونیا څه کوي؟ خپل ځان څنګه بې ګناه ثابتومه؟ Echuwe! Queda de juego na puerta, cara. څوک دي؟ د باید وباسه. د رزیل یاداشت بیرته راغلی. او یې ډېره سوه ستا ډرامه. راته وایه غمیان چیرې دي؟ یاداشت مې د بیرته راغلی. دا غمیان به بیا ووژنې. که غمیانو ځان بارش ورن غواړي نو ګل ګلپامه ورغلي یاداشت ته ګبزرګون بې زربای ووه وکه غمی 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 خو په پنجاب کې دي. غمی پنجاب ته څنګه ولاړی؟ رسېدلي نه دي، په پنجاب کې پیدا شوي دي. د پنجاب کوچې خوري، د پنجاب ګوډې خوري او په پنجاب کې اوسېږي. غمی زما بابا غمی جان زما بابا نه وګڼه غمی زما ودرېږه. ولې وای خوره کوي؟ خو زموږ دوه د شراکت غمیان او وای خاورې دي چې هغه د 500 میلیونو غمیان. اوس ارام اوسه یاره. سمه ده، زما چینایي زړه م سره شوري چې نه کوي حبیب نو څه به وکړي خوار طبیب. زه ځم ژاړم ښه لاړم. مدده زه پوهېږم موټر ګیر ته واچو. ګیر تور وایدېږي. اکسلیټر ورکه. اوس نو کش پر واچو. ډېره کښته ګول ول د خوند نه غمیان دي غمیان. دا نه خود نه چتور دی چې در کوچني لا کوچنی اواز اوري. چتر سنگ واسکوري څوک یې یاره؟ زه یم زه. څوک؟ بابا پنتر زمری د پیزا څه بیریږي؟ زه زمری نه خرزم یم. خرزم؟ نیم زمری نیم خر بیریږي زمری نه. اوه چپ شول زما. شکر خدای. هغه سرمنی جانه د ستا د موټ نظر چې دی بیخي نامي دی. سونیا جانې داسې موټ بچا په دا 1000 کاله نه یې کړی. د ګلو ګلپام یاداشت بیرته راغلی. زه دا قضیه حلوم. زه به خپلې څانګې ته د میلیونو غمیان ورکړم او خپل پرمختګ به وکړم وروره. یوازې خپل نه یوازې ولاړ څه عملیات. او وایي چې زما پرمختګ وسې نو زه به بهر یو څه تام وتخنوم. موږ دواړه په یوه څانګه کې یو ځای کار کوو او په تېرو زرو کلو کې تا یو څوک په داسې ملک کې لیدلی دی؟ خوند دی خوند. مشره ته په 1000 کاله به چا داسې موټ نه کړی. مشره موږ باید ماشین پرېښوله په سرکسي کار کوو. زما د جسپۍ جوړ کړي او ته د خیس په موټ کې ګرځې. زما غمیان په کار دي. غمیان خوند دی خوند. په دا تېرو زرو کلو به دا د فلم موډ تر اوسه هېچا هم نه کړي. د ډېر هوښیار یې ګلو ګلپامه.
غمیان دي غمیان غمیان شلي قول وين نخوذ ده بلادي نقولوا قول فام بقران كده يو شاي وان بيردم داردا هيز بابا ناس كده وش راكا بدي سبب انت سكن مني صغار نسكيرا واسطه أول غميان راك داخدي بله سینا د ریل ګاډي پر سړک ودې څخه په عملیات کې هم څو خبرې کوي ولې ودرېدې اوه راکه زه وروره اوه ما ته خبر واسه اوه دي چابک کوم دي سمال چابک سر باندې جانا چابک سر وی درو مشره زراغلم دروینې سپپو ما ته راخیدا ارمان جانا دروینې سه ماته دا جماعت په لاس را لاله ماته راکه شابول دواجه سه ویل څه صاحب دوري راسمي بلې سینا او خبرې کوم د پرمختګ لپاره په اوایم سینا پرمختګ دې وکړي او څو خبرې کوي په پینټر ودرېږه ونیسئ ودرېږه دا ته څه کوې بله بلې سینا او راجکمار سینا یم ته څوک خبرې کوې په باغچه کې اوسئ غونډې ګرځې زردکي خورې زه د په عملیاتو کې یم هغسې هم ته څوک خبرې کوې پپو پپو پینتر تا څنګه دونه غیرت وکړې چې ما ته سینا وایه چې سینا نه نو بچه نو وایم او دا هم رښتیا چې سینا ته سینا ونه وایه نو به پپو زی بولو که دستکاری ولی کهی اوه دا تین دخبر گبیان ورک کی راوه گبیان راوه او وای زایمه د بدمعشانو بدمعش ارماني جانا دروینې سه او وا ډېر ښه نجلۍ دا غمیان دې ولې ورو غورځول ارماني جانا غمیان دې څه کړه کوم غمیان او وای ته دلته ولاړ یې ما تا ته در وغورځول در په یاد یې کړه دا دوم صبر کم څوک دي او وای ودرېږئ اول دا ناټکي ایسته که ته ساوتري ښاغلې ته د دې معنا چادري و ما خپل خاوند وای سنګ مړ کړی او د دې کار دپاره ما ستاسو کار واخیستی هغسې هم د هغه بې غیرته انسان دپاره مرګ خو ډېر لږ دی هغه د دوه پاولیو سړي ته خو زما پلار باچهي په لاس ورکړله او هغه زما پلار راووژي ټوله دولت یې پر خپل نوم کوي په دې خاطر هغه ما ووژي هغه ستا د کیسې په اورېدلو سره موږ ډېر خواشیني سو خو افسوس د قانون په نظر ته یو مجرمه یې په دې خاطر ګلکرني دا ونیسه سمه ده اغلې هیله کوم درځه چتور سینګه بله صاحب هغه میان ماته چیرې
ځکه چې زه غټ یم او هغه کوچني کوچني غامیان ډېر ګران دي زه به هغه ښه پټ وساتم پاپو بله صاحبه 12 د اکتوبر د غرمې 2 بجې 40 بالا د چتور سنګ په لاس کې چې کوم غمیان دي هغه زه د کومندان صاحب په لاس کې نه ورکوم د غټ کومندان په لاس کې ورکوم ګلکرني ولاړ یم صاحبه په خدای کې مې ویلي اځه بیا هم زما غلطي ده اوس یې ومنه چې تر سنګ جانه تکسي هلا وش تکاسي تکسي کلو ټکسي سوې دکان سوې ورغاړې سوې اوس سیده د کندهار دپاره ګلکرني بله صاحب غمیان په لاس رانغله خو بیا هم فشار سم دی صاحبه د خندا ګولۍ یا اړتیا یې نسته اړتیا شته صاحبه کوم خبر چې ما راوړی دي د هغه دپاره اړتیا شته پرمختګ وسه یا صاحبه یو بل فکر په چتور سنګ یو څه وسول بله صاحب هغه څه وسول چتور سنګ 2 ستوري نه سو پاته ځان وژنې وکړل بله یا صاحبه د چتور سنګ 2 ستوري څخه اوس چتور سنګ 3 ستوري جوړ کړو صاحبه یې ساره که سارېږي صاحب هله څو نه ورسېږي صاحبه موږ په دې دوکان کې څه شی کوو بې عقله نوی عملیات نوی موډ چتور سنګ 3 ستوري मुर्गा अंडा देगा 2 ऐसा सोचे मैं हूँ वो मुर्गा और अंडा कभी सुना है क्या मुर्गा अंडा देगा 2 ऐसा सोचे मैं हूँ वो मेरी अपनी मर्जी है मैं जो चाहूँ कर दूँ वो I am Chatur Singh, 2-star. ادرس لویه ویل ارغنداوی چوک چپلاس اسی موبایل او کمپیوټر ایچ ډي سنټر जेम्स सर और जवानी जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से